الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو سورت اخلاص لومړني 2 آیاته په پروني درس کې وویلي او نصیحت مو دا و چې کور کې باید تکراروئ او یو قاري به ځان ته انتخابوئ چې هغه صحیح لوستونکی د قرآن اوسي او د ترتیل هغه انداز مکمل داسې اوسي چې د جهان قاریان په اتفاق وکړي، لکه محمود خلیل الحصري منشاوي، زموږ استاسو د افغانستان د قاریانو د سرتاج قاري صاحب برکت الله سلیم. نو ګران زده کوونکو، مضمون مو قرآن کریم دی چې کلام د رب العالمین د بشر د هدایت لپاره نازل شوی. موضوع مو سورت اخلاص ده، لست مو 10 لست ده او همدارنګې پاڼه مو سورت اخلاص په 2 پاڼو کې په 2 درسو کې ده. نو 22 پاڼه ده ګرانو زده کوونکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو پروني درس ته چې هغه قل هو الله احد الله الصمد، قاف مو ډک ویلي، همدارنګې لام سکون درلوده، ها پیش واو دی الله سره یو ځای الله اسم ډک او ها پیش درلوده، الف یا حمزه زبر او ها زبر دال 2 پیښونه په حالت د وقف کې ساکن ویل کېده. قل هو الله احد. همدارنګې حمزه د وصل فتحي والا زبر، لام مشدد او لام ډک، ها د صاد سره او صاد مشدد، صاد ډک، صاد زبر، میم باندې زبر، دال په حالت د وقف کې ساکن ویل کېده. الله الصمد. نو راځو ګرانو زده کوونکو ننني درس ته. 3 آیات لم یلد ده څه شی؟ لم یلد. ګرانو زده کوونکو، لم سره رقم ده، لام زور لري، میم سکون، لام زور، میم سکون. نو څه شی شو؟ لم. دغه لام څه شی دی؟ میم ساکن ده او د هغه نه وروسته کوم حرف چې ده اظهار شفوي کېږي. نو څه شی ده؟ لم. یا باندې فتحه ده، لام باندې کسره ده، دال سکون لري، زور زیر سکون. لم یلد. ګرانو زده کوونکو سره تکرار کړئ. لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد یلد لم یلد لم یلد. هغه نه وروسته ولم یولد، واو زور لري، ولم یولد، لام زور، میم سکون. نو څه رقم کېږي؟ واو زور، لام زور، میم سکون. ولم یولد ولم یولد ولم یولد. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو واو مده وایو. واو مده هغه ده چې واو ساکن مخکې ته پیښ راشي، لکه یولد. الف مده هغه ده چې الف ساکن مخکې ته چې راشي زور راشي، او یا مده هغه ده چې یا ساکنه مخکې ته زیر راشي. دلته واو مده ده، ولم یولد، دال باندې قلقله کېږي. نو دلته موږ ګورو چې یا چې لري فتحه، په بخښنې ضمه پیښ، واو سکون، لام زور، دال سکون. نو څه شی کېږي؟ ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کړئ. آفرین، تاسو طبعا ما سره متوجه یاستئ.
او درس کې بلخوا یو بل ته نه ګورئ. ګران زده کوونکو ځکه چې د قرآن دغه اورېدنه دا واجبه ده. که څوک قرآن وایي او تاسو ورته غوږ ونیسئ نو په ګناه کې اخته شوي یاستئ. نو ګرانو زده کوونکو کوشش وکئ چې کله هر سړی اوسي، هر کس اوسي قرآن لولي نو تاسو به ورته غوږ نیسئ. څه شی به کوئ؟ غوږ نیسئ. نو تاسو ما سره متوجه یاستئ او ما سره استئ. نو ما سره تکرار کړئ. لم یلد ولم یولد. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لام دال زیر لد. لم یلد. واو زبر وا، لام میم زبر لم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد. ولم یولد. که قاعده میسرې ته وګورو نو لام فا میم فتح لم، یا فتح یا، لام دال کسر لد، واو فتح وا، لام میم فتح لم، یا واو ضم یو، لام دال فتح لد. لم یلد ولم یولد. ګران زده کوونکو دا آیات مو هم یاد کړه. ورپسې ورځو بل آیات ته. ولم یکن له. ولم واو زور، لام زور، ولم. ولم څه شی ده؟ واو زور لري ګران زده کوونکو، لام هم زور لري، میم سکون دی. نو ګران زده کوونکو څنګه ده؟ ولم 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 یکن له. ولم یکن له یکن له. ګران زده کوونکو دلته اظهار شفوي کیږي. د میم 3 احکام دي. اول ادغام، اخفاء او په نورو حروفو کې به اظهاري چې مختصر یې دلته لیکم. میم ساکن نه وروسته میم ادغام مثلین. ادغام مثلین صغیر لکه الیکم مرسلون. او میم نه وروسته با اخفاء شفوي. او د هغه نه علاوه ټول حروفو کې به څه شی وشي؟ اظهار. نو اظهار د ولم یکن له ادغام دی. ادغام بلا غنه ده ځکه په لر کې لام را چې هر کله د نون ساکن نه وروسته واقع شوه هلته به غنه نه کېږي، ادغام به کېږي، غنه نه. نو ولم یکن له د ها چپه پیښ د واو مثال لري. راځو لاندې لیکنې ته. یا زور، کاف پیښ، نون سکون، لام لام. لام لومړی لام سکون، دویم لام زور، هی سره رقم ده هو. داسې دی هو. ولم یکن له. ولم یکن له. ولم یکن له. ګران زده کوونکو واو فتح وا، لام میم فتح لم، یا فتح یا، کاف لام پیش کل، لام زبر لاها، واو پیش هو. ولم یکن له چې قاعده موثره کې وي واو فتح وا، لام میم فتح لم، واو فتح وا، لام میم فتح لم، یا فتح یا، کاف لام ضمه، كاف لام شد ضمة، كل لام فتح لها صله. ولم يكن له. ورپسې لیکو ګران زده کوونکو. کفوا کفوا کفوا. دغه الف ورسره لیکو د دوه زبرونو نه وروسته. کاف پیش کو، فا پیش فو، واو دو زبر ون.
كفوا 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 سرخم ده کاف پیش فا پیش واو دو زورونه كفوا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ألف زور ها زور دال دو پیخونه په حالت دی وقف کې سکون يكن له كفوا أحد حروف قلقله ګرانو زده کوونکو څو دي قاف طا با جیم دال چې په دې کې اخره کې واقع شي قلقله به کوو چې په سباني درس کې به دا بیا مکمل موږ او تاسو واضح وایو نو ګرانو زده کوونکو راځو په دې کې چې یو ځل دا جي کو بیا د ما سره د سر نه یو ځل وایي کاف پیش کو واو پیش وو کاف پیش کو فا پیش فو واو دو زبر ون کفوان ګرانو زده کوونکو کاف فا واو کاف پیش کو فا پیش فو واو دو زبر ون کفوان همزه زبر ها زبر ها دال دو پیش دون احدون په حالت د وقف کې به هغه چې کېږي ساکن کېږي کفوان احد ګران زده کوونکو زه وایم تاسو ماته ځیر شئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ګرانو زده کوونکو دا زموږ ستاسو نننی درس چې انشاءالله سورة اخلاص به مو یاد کړی وي په آخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق